د ښارونو قرنطین په اوس وخت کې د کرونا وایرس د مهار لپاره په ټوله نړۍ کې یوازینی کارنده اقدام خو څه رقم قرنطین. پیسهدار هیوادونه 3 میاشتې هم خپل قرنطین غځولی شي او د خپلو خلکو چغې نه راوځي، مګر بېوزله هیوادونه په تېره افغانستان چې له یوې خوا یې جګړه خلک وژني، له بلې خوا ورته کرونا په طاق کې ناسته ده، او له بلې خوا که په کور کې پاتې کېږي خلک نو لوږی وژني. په اسیا کې ګڼ هیوادونه که غریب هم دي خو په خلکو راشن او پیسې کور په کور ویشي، مګر په افغان حکومت نیوکه دا ده چې سمه ده قرنطین به مراعات شي، مګر مرستې او بېوزله کورنۍ چې د ماښام ډوډۍ نه لري څه ورسره کوئ؟ که څه هم حکومت هڅه کوي لسګونه زره کورنیو ته مرستې ورسوي، خو په دې برخه کې هم د فساد ادعاوې دي. سلامونه او ښې چارې، زه سعید شینواری یم. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړي دي. سټوډیو کې راسره میلمانه دي له دومې سټوډیو نه د کابل والي محمد یعقوب یحیی حیدري، د اقتصادي چارو شنونکی شعیب رحیم او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر کمال سمسور راسره په لومړي سټوډیو کې دي. تاسو دواړه سره مشي بخیر علي. والي صاحب تاسو رحیم صاحب بخیر علي. د قرنطین سره د افغانستان د اقتصاد څرخ هم وایي چې درېدلی دی. دلته د مدیریت او د نه مدیریت خبره هم ورسره مطرح ده. څه ډول ارزوئ د اقتصادي لحاظ نه د قرنطینونو د سلسلې پیل؟ د لوی بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نعمت تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته او میلمنو ته په ځانګړي ډول هغه ډاکټرانو ته درناوی چې په لومړي کرښې کې دغه وبا سره په مبارزې کې بوخت دي. که وګورو د افغانستان وضعیت د نورو هیوادونو پرتله څنګه چې تاسې په تېره پوښتنې کې هم اشاره ورته وکړل، د افغانستان اقتصادي وضعیت نورو هیوادونو سره فرق کوي. که هغه پرمختللي هیوادونه وګورو نو مثلا امریکا 2 ټریلیونه $1 ټریلیون 1 میلیارد ډالر کېږي. زموږ ټوله کلنۍ بودیجه چې وګورئ هغه شاید 8 میلیارد دی. دومره پیسې ورته ځانګړي کړي دي. $1200 د خلکو اکاونټونو ته چې کارونه له لاسه ورکړي هغوی اکاونټونو ته انتقالېږي. پاکستان ته که وګورو مخ په وده هیوادونو کې، هندوستان ته که وګورو دوی خپل یو فرصت او امکانات لري. د افغانستان وضعیت د نورو هیوادونو سره ډېر فرق کوي. د دې په خاطر چې دا موضوع تاسو ته تشریح کړم که لږ وروسته لاړ شو. مهمه موضوع دلته دا ده چې کله هغه عامه بحث دا دی چې کله په یو هیواد کې اقتصادي رشد سلنه لوړېږي د سره د غربت سلنه راټیټېږي. نو کله که موږ وګورو 2012-14 کال کې کله چې د افغانستان د اقتصادي رشد سلنه 6 یا 7 سلنې ته رسېدلې وه، هغه وخت په هیواد کې د هغه خلکو سلنه چې د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي هغه 10 سلنه وه. هغه نه وروسته زموږ د اقتصاد رشد سلنه راکمه شوه چې اوس تقریبا 2.9 سلنې ته رارسېدلې ده. اوس تقریبا 55 سلنه خلک د غربت یا د فقر هغه کرښې نه لاندې ژوند کوي. دغه امار چې زه تاسو ته ښیم دا د 2014 او 2015 دي. وبخښئ د ده نه وروسته چې د اقتصادي وضعیت را ورپسې خراب شوی دی، هغه نه وروسته دا په دې معنی چې دغه احصایه او دغه سلنه لا زیاته لوړه شوې ده. بل خواته که وګورو په افغانستان کې د بېوزله خلکو هغه سلنه چې ده هغه په کلو کې زیات ده. په کلو باندو کې ډېره زیاته ده چې ډېر نفوس هم همغلته دی. بل هلته د هغوی د هغه د خرید قوت هم نشته. نو دوی ټول کال همدې ته ناست دي چې فصل به فصل به خرڅوي او بیا بیرته د هغه فصل د حاصل نه د خپل د پټي د حاصل نه د راتلونکي یو کال غم خوري. له بده مرغه په افغانستان کې په دې وروستیو کې وچکالۍ زیاتې شوې. همداراز زموږ د ښارونو او د کلو ترمنځ هغه واټن ډېر زیات پروت دی. نو یو څه ناڅه ژوند سره د دې ستونزو یو څه ناڅه ژوند د دې خلکو روان و. بل یو لویه سلنه خلک د کلو نه ښارونو ته راتلل او دلته دوی کارونه روزګارونه کول. مثلا د کابل ښار ته موږ وګورو خو یو څرخ ودرېده د خلکو د لاس نه ووته دا خبره. هر څه چې پاتې شو د حکومت په اوږه پاتې شو. که څرخ د اقتصاد چلی، که خلکو ته ډوډۍ ورکوي، که خلکو ته مرسته ورکوي، حکومت به یې کوي. زه وایم چې دا د قرنطین که حکومت پیل کړی دی بیرته مدیریت لري. همدغه ټکي ته زه راتلم چې دا هغه نورمال حالاتو کې زموږ دغه وضعیت دی چې یعنې خلکو د کار روزګار فرصتونه نشته دی. خو چې کله قرنطین شو خلکو هغه یوازینی د کار او روزګار هغه فرصت له لاسه ورکړه. په داسې شرایطو کې په ظاهر چې موږ ګورو بحثونه د ښارونو نه کېږي، د ناحیو نه کېږي، بحثونه د کابل کېږي، د جلال آباد کېږي. خو که موږ تاسې وګورو آیا کابل ته نه دغه د کابل ښار دی، آیا ننګرهار ته نه د جلال آباد ښار دی، آیا کله چې موږ د بلخ
خبره کوئ مزار شریف ښار دی نه دا ټول کلي سره تړل شوي دي نو که تاسې دغه توکي ویشئ خوراکي توکي ویشئ چې په هغه باندې هم موږ تاسې شاهد یو چې د پارلمان غړي خپله نیوکه لري شفافیت باندې په ښارونو کې په خواله رسنیو کې موږ ګورو خلک خپلې نیوکې لرو چې نشته دی شفافیت به 2% هم فساد پکې پیدا نه کوي د پارلمان د غړو له خوا ته نه موږ تاسې ویلې چې هغوی هم غږ کوي چې همغږي نشته دی د حکومت ترمنځ د پارلمان ترمنځ د عامې روغتیا وزارت ترمنځ د ولایتو ترمنځ هغه لازمه همکاري او همغږي نشته بل دا دی چې کله تاسې خبره کوئ د ښارونو خو زه صحیح ده تاسې یوه ناحیه یا دوه ناحیو کې تاسې دا توکي وویشلې هغه نه وروسته دغه ډېر خلک چې دي هغه شاید دغه ښارونو کې نه وي پراته د ښارونو د باندې پراته وي د هغه دپاره د لاسرسي دپاره تاسې څه پلان لرئ څنګه به هغوی ته لاسرسی کوو بل دا دی چې په نورو هیوادونو کې خلک کوشش کوي د حکومت استازي راځي همداسې د دوی کوم د لوبو د سینما ستوري چې راځي دوی راځي خلک تشویقوي خلک د یو بل سره د مرستې لپاره تشویقي له بده مرغه موږ تاسې د هغه یو پریس کانفرنس نه وراخواته داسې د پام وړ کوم څه شی نه ګورو چې خلک وهڅېږي چې د نورو خلکو لاسنیوی وکړي شرایط د بیجینګ شرایط نه دي د افغانستان شرایط د روم شرایط نه دي فکر کوئ چې زموږ د قرنطین طرحه د تدابیرو طرحه او هر ډول اقتصادي طرحه اوس چې په د قرنطین کې باید وضع شي یا کار پرې وشي مثلا د مرستو رسول دا ټولې کاپي پیسټ دي ګورې دا تېره پوښتنې کې هم ما تاسې هغه احصایه او ارقام چې وړاندې که هغه هدف همدغه و چې زموږ وضعیت او د نورو خلکو وضعیت فرق کوي نو افغانستان کې سولې امنیتي مشکل شته د اقتصادي مشکل شته د ډېر موضوعګانې دي اما په دغه شته شرایطو کې موږ د حکومت برخورد ته ګورو که نه په ډېر احترام سره والي صاحب وایي چې دا وضعیت ټراجیک نه دی د تاسې هم ولې ټراجیک نه دی هغه خلکو چې په زرهاو خلکو چې دلته په کابل ښار کې په نورو ښارونو کې وظیفې د لاسه ورکړي کورونو کې پراته دي تاسې هغه ته څنګه لاسرسی کوئ لکه دوی وایي چې دلته سازمانونه دي انجمنونه دي نو یو سړی راغلی دی د بغلان نه دلته کابل کې کار کوي اوس هوټلونه بند شو دی لاړه بیرته دغه ته بله مزدوري کوله د دفترونه بند دي دا ته له بغلان کې پروت دی معاش هم نه لري څنګه لاسرسی ورته کوي ټراجیک حالت دی د دې ترڅنګ که موږ تاسې وګورو هغه خلک چې اوس هم مات ګوډې وظیفې لري د هغوی معاشونه کمیږي لګیا دی نو که چیرې دغه وضعیت بیرته نورمال شي فرض کړئ تاسې اوس مهال اوس هیڅ وړاندوینه نشته دی د هغې وضعیت نه دی ګورې کله چې موږ پلانګزاري کوو وایي چې موږ توقع دی چې هغه بهترین انځور مخکې ونیسو خو موږ آمادګي د بدترین وضعیت ته نیسو فرض کړئ په دغه 2 نورو کې زموږ ځانګړی پرمختګ نه کېږي بیا موږ قرنطین خواته ځو 2 نور نو دا خلک خو تباه شو بل دا تجارتونه چې سقوط سره مخ دي دا چې بیرته برازي آیا دا خلکو دا ټول خلک به په همدغه معاش بیرته وګماري یو موضوع بله موضوع دا ده چې زموږ هیواد وضعیت ته که موږ وګورو کله چې حکومت د استازو نه موږ دا ورو چې 25 میلیونه افغانۍ هغوی دوی تنها په کمپاین باندې لګولي دي نو طبعا سړی فکر کوي چې آیا افغانستان غوندې هیواد کې موږ دومره پیسې دلته ځانګړي کولو په داسې حال کې چې موږ خوراکي توکي خلکو ته نشو رسولی آیا دا امکان نه و چې موږ په مطبوعاتو باندې غږ کړی و چې خیر ده په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي دغه لاس مینځلو مایع چې تاسې په دې میز باندې ایښې ده د دې تاسې چا پیسې نه دي درکړي فقط د ده په خاطر او نه موږ ترې استفاده کوو فقط د ده په خاطر چې یو کمپاین کوو چې خلک ورته متوجه شي نو دغه 15 میلیونه افغانۍ باندې که تاسې هغه 15,000 افغانیو باندې وړه وریجې د اساسي توکي د یو میاشت لپاره برابرېږي 15,000 کورونو ته تاسې مرسته رسولی شوه نو دا هغه بل اړخ دی بل اړخ دا دی چې موږ تاسې شاهد یو چې تېر کال روژې نه مخکې په همدغه تالار کې موږ تاسې بحث کوو د نرخونو په اړه نرخونه به لوړېږي اوس چې دا یو خواته کورونا وایرس وبا ده بل خواته روژه راورسېدله دا خو وضعیت لا زیات خرابېږي نو دا ټراجیک وضعیت دی بل دا دی چې 15 کاله حکومت خلکو ته دا ویلی چې موږ نور په پاکستان باندې تکیه نه یو موږ ضرورت نه لرو نن بیا هماغلته په زرهاو ټرکونه ولاړ دي هلته په بندر باندې که خوراکي توکي دي که غیر خوراکي توکي دي د مشکل حل نشته دی دغه اوس تجاران لګیا دي میسجونه کوي تاسې سره کوشش کوي چې دغه د مشکل حل دپاره کار وکړي دغه مالونه چې هلته په کراچۍ په بندر کې ولاړ دي د ورځې $100 په ده باندې جریمه راځي نو که دا یو میاشت هلته ودرېده دا نرخونه په ده باندې دا زور خو بیرته زما وستانه وځي نرخونه د کابل په بازار کې لوړېږي بل دا دی چې دا مرض د 2 هفتو نه 4 هفتو ته وغځېده نو دغه څومره څه پلان لرو موږ تاسې څومره بودیجه لرو څومره امکانات لرو بل دا دی چې ډېری هیوادونه لکه موږ په دې پوهېږو چې مشکلات سره ټول مخ دي سویلي اسیا کې افغانستان پاکستان موږ ټول اقتصادي ستونزې لرو همدغه اوس دوی لګیا دي په رسنیو له لارې نه خپل هغه پیغام نړیوال مالي صندوق ته نړیوال بانک ته نورو سازمانونو ته رسوي همدغه اوس د پاکستان حکومت لګیا دی
په نړیوال سازمان باندې هغه کوي چې په موږ باندې پورونه زیات دي په دغه شرایطو کې په موږ باندې دا پورونه تاسې باید راکم کړئ همداراز هغه باندې هغه کوي چې موږ ته دومره میلیارده کلدارې یا دومره میلیونه ډالر پکار دي تر څو موږ د قرنطینونو مخنیوی وکړو دوی خو اوسه پورې احصایه او امار هم نه دي راکړي چې مثلا صحیح ده خوراکي توکي تاسې برابروي څومره بودیجه پکار ده ټول افغانستان لپاره دغه د قرنطینونو په برخه کې د خلکو ته که خوراکي توکي رسوي که غیر خوراکي توکي رسوي که تاسې صحي مرستې رسوي څومره مرستو ته تاسې اړتیا لري نو دغه هغه ټول ستونزې دي چې واقعا دغه وضعیت د تشویش وړ دی او موږ باید ورته افغانستان کې جوړ شي. ډېره زیاته مننه. څه وکړو وضعیت په ټولو بد دی او افغانستان باندې خو بیا دغسې وخت کې خپله هم تنګ سر راځي چې کله ظرفیت نه کله امکانات نه څه باید وکړي لنډ که راته ووایي. په لنډو ټکو کې تاسې ته وایم اول خو والي صاحب خبرې ته باید راشم هغه دا چې سالم انتقاد باید وشي خو که انتقاد ته تاسې غوږ نږدي دغه انتقادونه به زیاتېږي نو وړاندیزونه انتقادونه د خلکو نه راټول کړي هغه تطبیق کړي. په اوسني شرایطو کې تر ټولو مهمه دا ده چې دوی وایي چې موږ بودیجه تعدیلوو ښه خبره ده خو هغه بودیجې ته دا کومه بودیجه ده هغه بودیجه ده چې یو میاشت وروسته یو میاشت ځنډ سره دا منظور شوې ده حکومت اوسه پورې یو نویم کوډ دپاره قناعت بخشه ځواب نه دی ورکړی که نه ستونزې موږ لرو خو دا که تاسې تعدیلوئ د هغه باید حساب کتاب ورکړي دقیق تعدیل کړي. بل دا دی چې موږ تاسې باید دغه سختتر وضعیت دپاره آماده اوسو سره له اوسه د نورو هیوادونو سره موږ تماس ونیسو هندوستان سره نور هیوادونو سره په چمې کې چې دوی نه موږ څه مرسته اخیستی شو. بل په دغه شخړو کې په دغه جنجالونو کې یو فرصت هم پروت دی زموږ دپاره ډېر ښه فرصت دی چې موږ د ملت رښتیا ووایو چې ګورئ اوس موږ په پاکستان تکیه یو چابهار په نوم هم 15 کاله خلک غولولي دي راځئ چې اوس چابهار فعاله کړو که چابهار فعاله وی دغه 2000 موټر به هلته نن بند نه و زموږ به دومره تشویش نه مشکل دا دی چې چابهار په بشپړ توګه فعاله نه دی دې خوا ته اونۍ کې 3 ورځې دوی ته استعمال پرېږدي 3 ورځې کې د زرهاو موټر ولاړ دي څومره موټر به دې خوا ته راوړي هغه به رالیږي بالکل نو دا دی چې ستونزه زموږ ډېره حل د دغه فرصت نه استفاده وکړو. بل دا دی چې راځي چې دغه ټول سره لاس یو ګورئ د خصوصي شفاخانه چې زموږ ستاسې وتلې شفاخانه ده د عامې روغتیا وزارت ترمنځ جنجالونه روان دي دا د جنجال وخت نه دی دا دی چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو که سندرغاړي دي که د لوبو ستوري دي که دا نور خلک دي په ګډه خلکو باندې غږ وکړي موږ تاسې که هر څوک خپلو نږدې هغه غریبو کورنیو 10-15 ته موږ مرسته ورسوو زما په خیال چې حکومت سره به زموږ ډېره زیاته مرسته ډېر زیات فرصت برابرېږي. والي صاحب په اخره کې که راته ووایي د ننګرهار والي یو صندوق جوړ کړه او خلک راځي هغې ته پیسې اچوي مرستې کوي تر څو چې کرونا راځي نو دوی به ورته مالي لحاظ نه د خپله کوره هم یو څه برابر وي. تاسې خلکو ته څه یو قناعت ورکولی شئ دې ورځو کې؟ ما هم یک غیر از اینکه صندوق حمایت وقت بیخی کم پاته ده ما هم حساب بانکی باز کردیم و هم یک مجموعه کسانی که داوطلب کمک میکنن که از اون طریق کمک های خود تنظیم بکنن خودشان نظارت بکنن به شمول میدیا و جامعه مدنی که به آدرس درست به مردم غریب بیچاره برسه. در این قسمت کار انجام شده و نتایج خوب رو فضل خدا ما داشتیم. ډیره زیاته مننه. درې واړونه کور ودان والي صاحب او سمسور صاحب او رحیم صاحب تودې خبرې نن لپاره همدومره وي. په الله مو سپارم.